نن درته د دې لومبۍ خبرې بیان کوم د دروغو متعلق. دروغ ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم انسان دروغ وای دا د خولې نه یو څخه بین روزي، هغه څخه بین دومره خطرناک دی چې یو میل د خولې نه بدبویي خورېږي. یو میل. نو چې یو میل د خولې نه بدبویي خوره شوه نو انسانان خو پې نه پوهېږي، فرشتې پې پوهېږي. نو فرشتو له څونه ضرر دی، او دا فرشتې به ورته څونه خیرې کوي چې ظالمه لکه یو سړی ډیران راوغورځوي د چا مخې ته یا د چا د کور مخې ته راوغورځوي، نو دا سړی ورته څونه خیرې کوي ظالمه مونږ دې په بدبویۍ باندې خراب کړو، او دا ډیران دې د ما مخکې راوغورځو ما له دې بدبویي راوسته. دقه رنګې فرشتې به م ورته خیرې کوي چې ظالمه د خولې نه دې داسې ګن راوویسته چې مونږ دې په بدبویۍ برباد کړو. نو د دروغجن سړي د خولې نه داسې بدبویي چې یو میله پورې هغه محسوسېږي. دروغ متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک دروغ وایي وی په غیر د الله لعنتي الله وایي، او لعنت د خدای د رحمت نه لرې کېدو ته وایي. مطلب دا چې کم خلق دروغجن دي په دې به د خدای رحمت نی، د خدای د رحمت نه به دا خلق لري. دومره خطرناک جرم دی دروغ. مسلمانان زمونږ نن سبا دروغ وایي، او پخوا خو مسلمان څه کوي کافر وبم د دروغو نه ځان ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر روان دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسره دی، نو حضرت ابوبکر صدیق خو به خلکو پیجنده بازی او اب نبی علیہ السلام به ونه پیجن، نو دا هغه نه به تپوس کو دا در سره څوک دی. نو حضرت ابوبکر وی یریدم چې که زه وایم چې دا فلان کی دی او زمون ښکلی پیغمبر دی نو هسې نه څوک تکلیف ورته ونه رسوي، او که چرته ده ویم چې نه غلط سړی یاد کړم نو دروغجن بشم، نو هغه به داسې ښکلې خبره کوله چې د دروغو نه به یم ځان بچ کو او حضور پاک به یم بچ کو. وی هذا رجل یهدینی السبیل، وی دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو ګوره خبره رښتونکې ده، د هغه مقصد دا و چې ما ته د هدایت لاره ښیي او ما ته د جنت لاره ښیي او د خدای د نزدېکت لار راته ښیي، او خلکو به دا مقصد غشته چې دا ظاهري لار ورته ښیي، دی لار ښودونکې د رهنما د لارې د لار ورته ښیي، خو د دروغو نه به یې ځان ساته. سراقه ابن مالک چې کله دا د مکې په بدماشانو کې لوی بدماش نو چې نبی علیہ السلام مبارک د مکې نه الله محفوظ ویسته، نو دی کافرانو د حضور پاک په سر مبارک کې د سلو خانو انعام ویست. وی که چا پیغمبر علیہ السلام جمدی راوست او یې د هغه سر راوړو نو موږ به هغه له د سلو خانو انعام ورکو. نو قمقل وکن چې تاسو گیر چاپیره ولاړ وی حضور پاک دنه خدای محفوظ ویسته، ځکه حدیث پاک کې راځي دی د شپې ورلل په نبی علیہ السلام د کور مخ کې ودرېدل، وی سار بدی روزی نو د هر قوم نه پکې یو یو کس شامل او تورې وسره په لاس کې وي، وی په شریکه به پې غزارونه وکړو نو قوم به د چا نه بدل اخلي. نو چې حضور پاک په خپل بستر سم لاس نو جبریل علیہ السلام والا راغی، وی ته خبرې؟ وی نه ولې؟ وی کافر خو درنه ګیر چاپېره تودې او ټولې لارې درته نیولې دي او تورې ورسره په لاس وکړي دي. وی څه به کوو؟ وی دا الله حکم دی چې کله شپه پخه شي نو روزه او یو موټی شګې به راوالې او دا به ووې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دا آیت به ووې او شاهت الوجوه دا به ورسره ووې چې د دې مخونه د خدای تور کړي، نو دا شګې راواله او دا ورونو له نو دوی دا ستا شګې به الله د دې کافرانو سترګو ته ورورسوي او تا به خدای محفوظ وباسي.
نو د حضور پاک خو په الله مضبوط اعتماد و. شګې راواغشتې وینوستې، هغه شګې خدای د کافرانو سترګو ته ورسولې. هغوی په سترګو کې چې د چا شګې پرېوځي خو سترګې مږي، سترګې یې مږلې. حضور پاک فرمایي زه راووتم، دوی لګیا دي سترګې مږي، بق بق ګورې د سترګو نیوخ کې روانې دي او ایماني دي، نیخ پې د پاسه تېر شو. الله حفاظت. نو سار وختي ورل په حضرت علی رضی الله عنه باندې د دوی خدا خیال و چې په دې بستر حضور پاک پروت دی. نو چې ورغې نو علي صاحب د نبی علیه السلام په بستر د پاسه پروت وی څه شو؟ نبی علیه السلام یې ورته یادو. نو هغه هم ورته دروغ نه وای چې چرته لاړ. وی ما ته پته نوره نه لګي خو د دې کور نه وتی دی، په دې لاره تللی دی. وی لار کې خو مونږ ولاړو، مونږ پیسنګ پې نه شو. وی نور نه پېږم خو په دې بستر م لاس تو د دې نه وتی دی. نو هغه نظربند که څه سات او بیا پرېښود. نو علي صاحب ګوره څونه بهادر دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایلی و وی ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به خلکو له هغه امانتونه ورکړې، نو بیا به مونږ پسې راځې. ګوره کافر و خو نبی علیه السلام د هغوی په امانت کې خیانت نه کوم. نو ظالمانو ته پته هم و چې مونږ بق بق قتل او خدای رانه ویس حفاظت یې وکړو. نو بیا مونږ کوم ځای رانوي شو، خو هغه خپل سکیمونه او سازشونه یې نه پرېښودل. نو د سلو اوښانو انعام یې ویست د حضور پاک په سر مبارک. نو چې د انعام یې ویست سراقه ابن مالک وی مې چې د انعام خو به زه ګټم، خو دا به څنګه ګټم؟ وی یو مجلس کې ناستو، وی دې کې یو سړی راغی، عمده باس چلیږي د نبی علیه السلام چې چرته لاړ او کم ځای به یې او کم طرف ته لاړ. وی هغه سړی وی چې د دریاب په غاړه مې یو څو کسانو لیدل او ورسره اوښانې دي دوه او په هغې روان دي او دوړې ختې. نو دا سراقه ابن مالک وی زه پې پوه شوم چې دا نبی علیه السلام دی. وی مې چې بل څوک پا نسي، وی مې چې نه دا هغوی نه دي، دا خو پلان کې سړی زمونږ د دې قوم تجارتي قافله کې تللی دی، دا هغوی دي. دا مې ځکه وي چې هغې پی نشي. او لږ ساعت کېناستم چې دا ملګري را باندې شکیان نشي. نو بیا غلې غوندې پاسېدم. نو ما ویندې ته وی چې داسې وکړه چې دا اوښه زما بوزه او د کوټې شاته یې ودروه، اس بوزه د کوټې شاته ودروه. او زه په دروازه راونوتم چې څوک را باندې پی نشي. نو کوټې ته وختم او د کوټې نه په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګوله او کوز شم، په نیزه مې ځان وښویو او پاس سور شم، اس مې ورپسې وځغله. یو ځای ته ورسېدم، هلته نبي علیه السلام مبارک او حضرت ابوبکر منځ کوي. وی نبی علیہ السلام نیغ متوجه دی قبلی تا، او حضرت ابوبکر کله داسې یو طرف ته ګوري کله بل خوا ګوري. یریږي په ځان نه ګوري، په حضور پاک مبارک یریدل. ځکه وروستو راځي یو ځای کې چې نبی علیہ السلام ته وی هغه د کافران دي، وی لا تحزن ان الله معنا. وی پام کوه لا تحزن معنا به حزن هغې غم ته وی چې سړي ته د بل چا د وجې نه پېښ شي. چې سړي ته ذاتي یری نو خوف ورته وی، او چې سړي ته د زوی د وجې نه یا د دوست د وجې نه یا د مال د وجې نه یره راشي نو هغې ته بیا حزن وی حزن. نو موږ د لا تحزن معنا غلطه کوو. خلک یې دا معنا کوي چې مه یریږه، هغه د لا تخف معنا دا ده چې مه یریږه. لا تحزن معنا ده چې ابوبکر په ما مه یریږه. معلومیږي چې د ابوبکر غم په ځان نو په نبی علیہ السلامو. که لا تخف نو بیا به موږ دا معنا کوله چې مه یریږه، ځان کلک کا، ځان مضبوط کا، داسې کې نه. لا تحزن په ما مه یریږه، ستا په زړه کې په ما یره ده چې په ما ته څوک تکلیف ونه رسوي، نو په ما مه یریږه. ان الله معنا، موږ سره خدای ملګری دی که. نو ابوبکر صدیق په یو خوا بل خوا کتل، په نبی علیہ السلام یریده. نو سراقه وی چې زه وی کله ورنږدې شوم، نو ابوبکر نبی علیہ السلام ته څه خبرې وکړې. همدغه یې ورته وی چې صاحب هغه سراقه را روان زمونږ د مکې د ښار هغه مضبوط بدماش نیزه ورسره ده او په اس دی. وی حضور پاک څه خبرې وکړلې، زه خو ته لرې یم. او وی ناګانه سخته ځمکه، او بخاري شریف کې حدیث دی، دومره سخته ځمکه ده چې کلکه کاڼي دی. او وی زما د اس د خپې پکې دننه ننوتې او سینه مې ځمکې سره د اس وجنګېدله، زه دې پړ مخې پرېوتم.
پیشم چې ما ته خیره وشوې. نو عربو به فالونه کتل، وی ما سره یو بټوه وه، بټوه مې راوسته، هغې کې غشي پراته دي، مې وړقوله. په یو غشي به یې لیکلي و لا، او په بل به یې لیکلي و نعم. لا دا معنا چې دا کار مه کوه، نعم دا معنا چې دا کار کوه. نو ما هغه غشي وړقول، ګورم چې ما ته غشي سوی. نو وی چې غشي مې وړقول، سترګې مې پټې کړې، یو مې ترې راووست، نو په هغې یې لیکلي و لا دا کار به نه کې. خو د غشو مې ونه منل، ځکه د سلو خانو انعام دی پکې که نه. وی ورلم نبي علیه السلام لا دې نه مخکې، وی ما ورته وی چې تاسو ما ته خیره وکړه او بس ما معاف کې، بس زه واپس د نظم. وی حضور پاک ما ته وی ښځه معاف مې کړې. وی چې وی معاف مې کړې، نو وی ما اصله پړي د زور ورکه، نو اسره ووته. نو هغه بټوه مې وړقوله، غشي مې وړقول، غشي راوتله، دا کار مه کوه. خو د غشي مې ونه منل، پیسو ته مې ټینګ نه کړی. نو بیا مې اصله پونده ورکړه. خو چې اس بیا یو څو قدمه واخیستل، بیا یې خپې په ځمکه ننوتې. 3 ځله دا کار وشو. بس ما وی د الله رسول دا 3م ځل دی، او بس ما معاف کا. وی بیا د سرمنې په یو کاغذ یو ملګری ورسره دی، عبدالله ابن ورقت عامر ابن فهیره، دا سرمنې په کاغذ ما وی مال یو امان نامه ولیکه، چېرته په ګوتو در نشم چې ما ته غږ نه کوې، ای راله ولیکله. وی مې چې زه به دنه لار ساتم. ګوره کافر دی، د حضور پاک د سر دشمن دی، د مبارک سر. نو چې په لاره را روان دی، نو دا بدماشان په نبی علیہ السلام پسې خواره دي. نو دی ورته سوی دی ځمکې ته ګوته نیسي، لیسه هاهنا، وی دلته نشته. دا نه وی چې په دې لاره نشته. ګوره دروغو نه بیا هم ځان ساتي. ځمکه ګوتې ته نیسي، وی دلته نشته. لیکته دلته خو نشته که نه. او څه به یې وی دا لار ما کتلې ده، نور به یې نه وي چې په دې لاره نشته، دا لار ما کتلې ده. نو خلکو به دا خیال کو چې دلته واقعي نشته، هغوی به دلته دا معنا اخیسته چې په دې لاره نشته. او دا لار ده کتلې ده، نو معلومیږي دا چې نبي علیہ السلام په دې لاره نشته. نو رب العالمین د حضور پاک هغه سړی چې د سر یې دشمنه والا خدای څوکیدار جوړ کړ. خو ګورې دا مې دې پورې دا خبره وکړه، دا نوره خبره زیاتي پکې راله، دې پورې چې سراقه کافر دی، دروغ نه وایي. دا لار ما کتلې ده، دروغ به نه وي چې نه نبي علیہ السلام نوم به نه اخیسته چې هغه نشته په دې لاره. نه بیا خو دروغجن کېده، کافرانو بره دروغو نه ځان ساته. په بخاري شریف کې بل زمونږ یو اوږد حدیث تیر شو، حدیث ته هرقل ورته وایي. هرقل د ابو سفیان نه، ابو سفیان یو وخت کافر و کافر، او هرقل ته د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه کول. ځکه حضور پاک هرقل ته خط لېږلی و چې ته په ما باندې ایمان راوړه، اسلم تسلم، په مې ایمان راوړه نو ته به محفوظ شې. نو هغه وی څوک وګورئ دره د قوم که شته که نشته، زه دې معلومات اخلم. نو ابو سفیان په یو تجارتي قافله کې تللی و، دې والا راغی تپوسونه ته کوي د پیغمبر علیه السلام. تپوس ته څه کوي؟ وی د دې سړي نسب څنګه دی؟ وی دې په ډېر ښه اعلی نسب کې دی. وی دروغ وایي که نه وایي چېرته؟ نه وی دروغ هم نه وایي. دوکه کوي که نه کوي؟ نه دوکه هم نه کوي. پلارانو نیکونو کې چې د پیغمبر تیر شوی دی که نه؟ وی نه دی تیر شوی. بادشاه پکې تیر شوی دی؟ نه بادشاه هم نه تیر شوی. او ورته وایي که د پیغمبر یا بادشاہ په نسب کې تیر شوی، نو ما به وی چې دا دی دغه بادشاه دپاره چل جوړی، دا پیغمبر یې چل جوړ. نو ټولې خبرې رښتیا کوي. نو ابو سفیان څه وایي؟ عجیبه خبره کوي، لولا ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیه. وی که دا یره نه وي چې دا خلک به زما نه د دروغو پراپیګنډه وکړي چې دا ابو سفیان دروغجن دی، نو ما پې دروغ ویلي، خو بیا به راته خلک دروغجن وایي. ګوره د حضور پاک هغه دشمن دی چې جنگ احد کې دی د کافرو سردار، غزوه خندق کې دی د کافرو سردار، لیکن بیا هم د پیغمبر علیه السلام متعلق ته تپوس کېږي نو پوره صفا الوی او زه رښتیا ځکه وایم چې څوک دروغجن راته ونه وایي. کافرو به هم د دروغو نه ځان ساته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، نانوتوي یو ځل پولیس والا ورپسې ګرځېدل، وارنټ ورپسې د ګرفتاره.
نا پولیس والا دیو نه پیژن نوم خو ډېر مشهور او ډېر خور او چې لوی عالم دی پولیس والا چې جومات ته راننه وتل د خلې جامې چولی د خامته او خړ پټکې والې دی نه هغې وي دا به د جومات څوک دغه یې څوکیدار به یې خو چې پولیس والا را ننوتل مولانا قاسم صاحب لږ د هغه خپل ځای نه یو قدم اخوا شو پولیس والا ته خلکو وی جومات کې دی چې رالل مولانا قاسم صاحب ته وی مولانا قاسم نانوتوي صاحب کم ځای دی نو هغه چې کم ځای باندې دی ناست و ته یې خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی دلته لږ ساعت مخکې ناست و نو دی ونه وی چې زه یمه که وی چې زه یم خو یې نیسي او که ده وی چې نه زه نه یمه نو دروغو کې راځي نو چې کم ځای نه قدمه خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی لږ ساعت مخکې دلته ناست و ګوره دروغو نه یې ځان سات چې دروغجن نشم او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه سلام دا واقع پیښه شوی هغه پس هم د پولیس وارنټو چې دی ګرفتار کې خو پولیسو په مخ نه پیژن نو چې څنګه رادن نه شو او ده ته پته ولګېده چې پولیس رالل نو د ځای نه پاسېده همقه ځای نه پاسېد نو چې پولیس والا څنګه رادن نه شو پیژنده خو یې نه وی رشید احمد گنگوهی د جومات کې حکم دی وی دلته ناست و لږ ساعت مخکې نو پولیس والا خو په هیبت و هغې پوهېدي چې ناست خو هم دی و که نه وی دلته ناست و دی ونه وي چې زه یمه یا زه نه یمه دروغو نه به ځان ساتئ او نن سبا خلک دروغ وی دروغ او څومره دروغ اوهو توبه وباسه بیا نن سبا موبایل د دروغو یو لویه ذریعه جوړه شوې ده د دروغو هغه دغه به پې ولیکي څه ورته وي میسج بالکل د دروغو او دنیا ته به یې خور کي یو ټک به ورکي په هغه یو ټک به دا خبر 200-300 کسانو ته ورسېږي ظالمه څومره ګناه دې وګټله حضور پاک مبارک نے اوزل تپوسو شو وی کبائر څه گناہ ده کبائر گناہ کبیرہ نو نبی علیہ السلام مبارک چې وتشمیرل کول شرک او د مور پلار نافرمانی او فلان کې نو ناس تو ډډه والے وا نو اخره کوي الا وقول الزور را پاسې داس الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار غټه د کبیره گناہ ګوري درو خبره ده او نورت کې ډډه والے و دې طرح پاسید ګوره خبردار د ټولو نه غټه ګناه کبیره دروغ دی یو ځل نه څو ځله صحابه وی مونږ وی چې نبی علیہ السلام بستړي شي لکه چپ شنو خبر دومره خطرناک جرم دومره خطرناک جرم او دنیا کیم تاوان دی او آخرت کیم تاوان دی دروغ د اسکول په دې کتابونو کې یو قصه چې د پخوا مالی دی عثمان یې دی چې د اتم جومات کې و که د شپږم جومات کې و یو سړی و هغه به ګډې چیلې ساتلې سرولې شپون کې دروغجن و نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخه چیر آگیا زمری راغې نو خلک د کلي منډې کړې نو چې ودرېږه زمری راغی او د دې شپونکي دا ګډې چیلی خو به ماتې کړي نو چې ورغلل ویې کتل نو دې دقسې ناست دی او خاندي زمری کم دی نو بس خلک خو پوه شو چې دی مونږ هسې بېسه د کوره راوویستو زمری نشته هسې بېسه د کوره راوویستو ویې کړول دا ټوقه به کله کله کوله یو ځل په یقیني زمری راغی چې زمری څنګه راغی په هغه ګډو چیلو ورته ونښت او د چغې کړه خدای مو بخه زمری راغی مدد له راشه خلکو یې مړه د هر وخت چغې وایي مونږ هسې کړی مه ورځئ خلک تر څو خبرېدل هغه ټول څومره چې هغه رمه وه د ګډو چیلو هغه ټوله وله بېغمه کړی خلکو ورته یې ګوره مخکې داسې کړولو نو مونږ اوس هم دا خیال وکړو چې دا دروغ مو یې هسې هم کړی د دروغجن سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے وی چې کله معراج منامی معراجو چې بره لاړم نو ما ته خدای پاک بعض اکسیزونه ښودل یو سړی نو د هغه په لاس کې د اوسپنې یو کونډه ده داسې کږه تیره یو بل سړی د هغه د وښکي کې دلته ورکوي او راکاږي یې دې سټه پورې دا وښکې ورته شلی او دې چغې وایي وینې ته بیږي او چغې وایي او داسې وله راکاږي چې دا دې خوا شونډه چې د دام اخوا اوچته شي او دا بله لاندې ویزانده شي
نو بیا دا بل وختی ته ولا هغه کونډه واچئ دی بل ته نو راکاږي دې سټه پونه نو داسې راکاږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غوښې ته جدا کی دا لاندې شونډه لاندې لاړه شي دا بره بره لاړه شي وینې ته بیږي او دې چغې وایي نو چې دا ولوشلی نو دا بله جوړه شوي نو بیا ولا دا کټ کوي نو چې دا شلی نو دا یو جوړیږي او بل شلی نه جوړیږي بیا شلی او دې چغې وایي نو ما ته تپوس وکړه قصه اوږدره خو بل اختصار چې دا څوک دی په دومره عذاب کې مبتلا دی وی دا ستا د امت دروغجن سړی دی او دی د قبر عذاب دی د آخرت هغه لا وروستو خبره ده دا دروغجن سړی چې دروغ وایي دی د قبر عذاب